وقلنا مونږ ویلې یا آدم اسکن اے آدم اوسېږه انت ته وزوجک او ستا بیبي الجنت په جنت کې وکلا او تاسو دواړه وخورئ منها د دې جنت نه رغدن پریمانا رغدن دا وصف للمصدر اے اکلا رغدن واسعا رافعا خو پریمانا ډیر او خو په خوشحالۍ باندې خورئ هی سو شئتما چېرته چې ستاسو خوښه ده هر کونج ته هر ځای ته هر خوا ته چې ځئ بس خورئ پکې په جنت کې خوراکونه پکې کوئ ولا تقربا منزدې کېږي هذه الشجرة دې ونې ته فتکونا نو شئ به تاسو من الظالمین من الظالمین باندې مدارک لیکلي حنفي تفسیر دی من الذین ظلموا انفسهم د هغه خلکو نه به شئ چې په خپل ځان به ظلم کړی الظالمین یعنی الظالمین انفسهم په ځان ظلم کوونکي ځکه په بل چا خو ظلم نه کړی نه د چا مال خوړلی نه د چا داسې تکلیف رسو او من الضارین انفسهم یا د ظالمین نه دا معنا وکړه نو شئ به تاسو دواړه من الظالمین ای من الضارین انفسهم خپل ځان ته تاوان رسونکي خپل ځان ته تاوان رسونکي فازلهم الشیطان عنها نو خویول شیطان د آدم علیه السلام او حوا بیبي عنها د دې جنت نه یو معنا او باو تاو کاف لام واو منذ مسخلا رب حاشا من عدا في عن علا حتى الى د حروف جاره دي دا یو د بل په معنا باندې راځي فازلهم الشیطان عنها بها عن په معنا د به وخویول شیطان دا دواړه عنها بها بیا به د ها ضمیر جنت ته راجع نشي ونې ته به راجع شي بها په سبب د دې ونې د دې ونې په وجه د دې ونې په سبب شیطان دوی وخویول او که عنها ضمیر جنت ته راجع شي بیا خو بیخي واضحه ده فازلهم الشیطان نو دوی وخویول شیطان عنها د دې جنت نه وخویول یا وخویول شیطان عنها یعنی بها د ونې په وجه د ونې د دې ذریعه جوړه کړه او د دې سبب هغه ورته طریقه کړه چې دی وخویي فاخرجهما نو دا دواړه وایستل مما د هغه نعمتونو نه د هغه ښه ژوند نه کانا فیه چې و د آدم او حوا فیه په هغه ژوند کې مدارک لیکلي من النعیم والکرامت هغه شي کې چې دی و چې نعمتونه او عزت او کرامت د هغې نه وایستل وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو او وقلنا مونږ ویلې اهبطوا کوز شئ بعضکم لبعض عدو بعض ستاسو به د بعض نورو دپاره دښمني اهبطوا باره کې مدارک لیکلي هذه الجملة في موضع الحال من ضمیر اهبطوا متعادین اهبطوا کی ضمیر ده نه انتم بعضکم لبعض عدو دا جمله د حال په ځای باندې ده د حال په موضع ده په موضع د حال کې ده د ضمیر د اهبطونه یعنی کوز شئ بعضکم لبعض عدو په داسې حال کې چې تاسو بعضې به د بعضو نورو سره دښمن یئ دا د عدو لفظ چې دی دا د جمع په ځای کې مفرد ذکر کیږي ګورئ په کار داسې و اهبطوا بعضکم لبعض اعداء دښمنانو ته خو د عدو دا لفظ چې دی دا چې کوم ځای کې د جمع ځای هلته دا مفرد ذکر کیږي کار همغه ورکوي دا قرطبي ویل ان عدوا يفرد في موضع الجمع كما قال الله هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا هم لكم اعداء نه دي ویل معنا همغه ورکوي ولكم في الارض مستقر او تاسو ته شته دی په ځمکه کې مستقر ځای د استقرار ځای د بودوباش ومتاع او سامان د ژوند اسباب او وسایل الی حین تر یو خاص وخت پورې
چې یا قیامت دی یا در سړي خپل مرګ دی. ته چې مړ شوی نو که ځمکه کې متاع او مستقري خو نور دپاره به وي، ته خو تخلا شو. او که عمومي د ټول انسان دپاره یې اخلي نو قیامت پورې تاسو ته ځمکه کې مستقر هم شته، د استقرار ځای هم شته، و متاع الی حین هم شته دی. د همغه وخت پورې متاع هم شته. متاع هغه شي ته وایي چې انسان د هغې نه استفاده کوي. فتلقى آدم، نو زده کړی آدم من ربه د خپل رب نه کلمات یو څو کلمې، فتاب علیه، نو الله رجوع کړه پر رحمت په ده باندې یو معنا، فتاب علیه نو الله د ده توبه قبوله کړه. انه هو التواب الرحیم، بېشکه هغه الله چې دی همغه الله توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی. هغه کلمات څه و چې آدم علیه السلام زده کړل؟ هغه کلمات قرآن کې چې کوم راغلي هغه دا دي: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نور خلک به ډېرې قصې وایي چې کوم کتاب کې لیدلي او چېرته لیدلي، د الله په کتاب کې خو دغه دی چې سر پورته کوو د عرش دروازه باندې وکتې، که د جنت دروازه باندې وکتې، هلته لیکلي وو چې لا اله الا محمد رسول الله. بیا ویلې چې او دا محمد علیه السلام چې دی دا الله چې خپل نوم سره لیکلی دا د الله په نس لوی سړی دی. نو ویلې خدایه ما د محمد علیه السلام په برکت باندې ما توبه قبوله کړه. نو قرآن کې دا نه دي راغلي. قرآن کې دا راغلي وقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. او شریعت کې چې څومره دعاګانې راغلي دي په قرآن کې، هغې کې یوه دعا کې هم داسې نشته چې ما د پلاني په مخ خوښه کړه. قرآن کې چې څومره دعاګانې راغلي هغې کې الله ته توسل شوی دی د الله په اسماء او صفاتو او په نیکو عملونو باندې. هغه خبره موږ ته معلومه نه ده چې هغه چېرته بیان شوی. قلنا اهبطوا منها جميعا، موږ ویلې کوز شئ تاسو د جنت نه ټول. فاما یأتینکم مني هدا، نو یا خو به درشي زما د طرف نه تاسو ته هدایت. فمن تبع هدایا، چا چې پیروي وکړه زما د هدایت، فلا خوف علیهم، نو هغوی باندې به خوف نه وي، ولا هم یحزنون، او هغوی به غمجن نه وي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او کومو خلکو چې کفر کړی دی او زموږ آیاتونو ته دروغ ویلي، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، نو دا چې دي اور والا دي او دوی به په جهنم کې همیشه وي. جهنم کې به همیشه هلته پراته وي. آدم علیه السلام الله په ځمکه کې خلیفه مقرر کړی. د خلافت مسله باندې به بل ځای کې بیا بحث وکړو، اگر چې ځای همدا و، اوس ترجمه پاتې کېږي. نو د انسان حیثیت په ځمکه کې دا شو چې انسان په ځمکه کې د الله خلیفه دی. ته خپله دلته حاکم نه دی، بادشاه نه دی، مالک نه دی. اصلي بادشاه، اصلي مالک، اصلي حاکم الله دی. دا د خدای نماینده دی. نو دې خبرې نتیجه څه شوه؟ نتیجه دا شوه چې دی به په دنیا کې هغه کارونه کوي چې الله ورته ویلي، هغه به نه کوي چې الله هغې نه منع کړی. او دی چې دنیا کې خپل واک او اختیار استعمالوي، په همغه چوکاټ کې دننه به استعمالوي چې الله ورته کوم چوکاټ مقرر کړی. ځکه دا خلیفه دی که نه، د ده خو نه ده که نه. دی 40-50 کاله دلته ژوندی دی، بیا مړ کېږي که د ټول دنیا پاچا بیا بل ته پاتې کېږي، بیا بل ته پاتې کېږي. په آخر کې ولله میراث السماوات والارض، د دې ټول میراث الله ته پاتې کېږي. الله د ځمکو اسمانونو بادشاه دی. که موږ دلته بادشاهي هم کوو نو د هغه په خوښه به یې کوو، چې هغه په کوم کار خفه کېږي هغه به نه کوو. دا د هغه امر چې هغه په کوم کار خوشحالېږي همغه به موږ کوو. دنیا د چا نه ده. دا چې خلک چغې وهي خپله خاوره او خپل اختیار، دا یو معنا باندې صحیح خبره ده. هغه په دې معنا باندې چې د کافرانو، بېدینانو او نورو خلکو زموږ وطن کې څه غرض نشته دی. موږ خپل وطن دی چې موږ یې خپله څه کوو. خو بله معنا باندې دا ډېره غلطه ده چې سړی وایي هر شی چې زه کوم به زما اختیار به الله نه به پوښتنه نه کوم. د پیغمبر خبرې ته به هم نه ګورم، خپل اختیار مې دی نو چې هر شی کوم. بیا په دې حساب باندې دا ډېره خطرناکه جمله ده او ډېره خطرناک نعره ده. ځکه
خاورم د الله ده، ان الارض لله، ځمکه د الله او اختیارم د الله ده، ان الحکم الا لله، اختیار نه دی مگر الله سره ده. انسان په ځمکه کې د خدای خلیفه ده. دی باندې بل ځای کې ښه تفصیلي خبره. اوس یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم واوفوا بعهدي اوف بعهدکم وإياي فارهبون. دې سره په اوله عیسی کې دریم باب شروع کیږي. دا دریم باب تر 48 نمبر آیات پورې چلی. په دې آیاتونو کې خطاب خاص ده پس د خطاب عام ده. خطاب عام وشو یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی. ټول انسانان ته دعوت ورکول شو چې د خپل رب بندګي وکړي. اوس یو خاص قوم سره خبره کیږي، یا بني اسرائیل، ای بني اسرائیل. نو بني اسرائیل خو په عام انسانانو کې خاص خلق دي کنه. اول عام خبره وشو، اوس خاص خلکو سره خبره کی. په دې باب کې 11 اوامر دي چې الله 11 امرونه کړي، 15 نواهی دي او 3 صفتونه الله ذکر کړي چې دا پیدا شي نو دین ورانیږي. یو اشترا بالدین، دین خرڅول، دین باندې دنیا مال او پیسو او دولت ته ترجیح ورکول. دوم کتمان حق، د حق کتمان او د حق پټول، د حق پټول دا یو شی دی. کتمان د حق او د حق پټول. دریم صفت هادمه د دین چې دی هغه ترک العمل، عمل پرې ښودل، بېعملي د حق پټول او دین باندې پیسې اخیستل. دا شیان چې کومه ټولنه کې پیدا شي ټولنه تباه کوي. او 3 صفتونه چې دي هغه دین قوي کوي. اول استعانت بالصبر والصلاة، واستعینوا بالصبر والصلاة. یا دوی کوي استعانت بالصبر ده، استعانت بالصلاة ده او ایمان ده په آخرت باندې. دا دین قوي کوي چې دا په کومه ټولنه کې پیدا شي. یا بني اسرائیل اذکروا، اے بني اسرائیلو یاد کئی نعمتی اللتی، زما هغه نعمت انعمت علیکم چې ما هغه نعمت په تاسو کړی واوفوا بعهدی، او پورا کوي خپل وعده ما سره. تاسو کې داسې دی واوفوا بعهدکم ایایا، او خپل وعده ما سره پورا کوي، خپل وعده تاسو سره. صحیح شو؟ ترجمه زده کړه کنه. اوس خلک دلته غلطه ترجمه کوي، داسې وایي واوفوا بعهدی، تاسو زما وعده پوره کوي، اوفوا بعهدکم، زه بس تاسو وعده پوره کوم. دا څونه نامعقوله خبره. تاسو زما وعده پوره کوي، وعده به کړي الله پوره کوم به زه، او زه بس تاسو وعده پوره کوم، وعده به مونږ کړي پوره کوي به الله. دا غلطه ترجمه. دې کې مضاف الیه حذف شوی دی. واوفوا بعهدکم ایایا، تاسو خپل وعده ما سره پوره کوي. تاسو چې ما سره کوم وعده کړی هغه پوره کوي. اوفی بعهد ایاکم، زه به خپل وعده تاسو سره پوره کوم چې ما تاسو سره کوم وعده کړی هغه به زه پوره کوم. و ایایا فرهبون، او خاص ما نه ویریږئ. فرهبون ایایا، ویریږئ ما نه. دا ایایا چې دی منصوب دی، دا منصوب پام دی فرهبون باندې دی. منصوب او بفرهبو وهو مقدر يدل عليه فرهبون المؤخر. یعنی اصل کې داسې دی چې یو فرهبون د دې وونه شاته شته، ایایا نه مخکې، خو هغه حذف شوی. دا شاتنه فرهبون په هغه باندې دلالت کوي، یعنی فرهبو ایایا. وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، او ایمان راوړی بما پاغه سبان دې انزلت چې ما نازل کړي، یعنی قرآن. مصدقا
په داسې حال کې چې دا قرآن تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب معکم چې تاسو سره دی. تاسو سره چې کوم کتاب دی قرآن د هغې تکذیب نه کوي، هغې ته غلط نه وایي، وایي چې او دا هم د الله کتاب و، که ثورانې راغلی انسانانو به پکې کړی. نو په کل کې ستاسو د کتاب تصدیق کوي. ولا تکونو او تاسو مه کېږئ اول کافر به، اولنی کافران به په دې قرآن باندې، اول کافر به اول من کفر به، یا اول فوج کافر به اولنی کافر ډله په دې باندې تاسو مه ګرځئ. یهودو ته الله وایي تاسو په دې قرآن باندې اولنی کافر ډله مه ګرځئ چې تاسو ډېر مخکې شئ د نورو خلکو نه، ځکه دا قرآن ستاسو د کتاب تصدیق کوي. ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا، او مغوره کوئ زما د آیاتونو مقابل کې مال او دولت د دنیا قلیلا لږ غوندې. دې ته قلیل ځکه ویلی چې د دنیا مال دولت که ډېر هم شي فنا کېږي ختمېږي، نو قلیل دی. یا چې ته دغه مال قلیل اخلې او د الله آیاتونه پرېږدې، که دا ډېر هم دی لږ دی، که دا ډېر هم دی لږ دی، ځکه چې د دې مقابل کې تا ډېر لوی شی پرېښوده چې د الله کتاب دی پرېښوده، آخرت دی خپل تباه. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، او خاص معنی ویریږئ. دلته هماغه خبره ده، ایایا په فتقون باندې منصوب دی، او خاص معنی ویریږئ. ولا تکونو اول کافرین، یو ترجمه ده سره، ولا تکونو مثل اول کافرین به، د هغه اولني کافرانو غوندې مه کېږئ لکه د مکې خلک چې هغوی زده او کینه وکړه، تاسو یې مه کوئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل، او حق مه ګډوډوئ د باطل سره. وتکتموا الحق، او تاسو چې د حق پټوئ. وانتم تعلمون، او تاسو پوهېږئ چې پټم کو. بله ترجمه وتکتموا الحق دا هم د الله لاندې راوړئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق، او حق مه پټوئ. دا به په تلبسو باندې عطف شي او د الله لاندې به راشي. ولا تکتموا الحق، او حق مه پټوئ. وانتم تعلمون، او تاسو پوهېږئ چې پټم کو. کله سړي نه حق پټ شي پوی پې نه شي، خبره وکړي هغه حق پټ کړی، خو دی نه پوهېږي چې زه حق پټوم. او کله سړی پوهېږي چې حق مې پټ کړ، نو دا خو ډېر خطرناک دی. بیا واقیموا الصلاة، او مونځ قایم کوئ. واتوا الزکاة، او زکات ورکوئ. وارکعوا مع الراکعین، او رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره. اتامرون الناس بالبر، آیا تاسو امر کوئ خلکو ته بالبر په نیکۍ. وتنسون انفسکم، او خپل ځانونه هېروئ. وانتم تتلون الکتاب، او تاسو کتاب هم لولئ، تورات هم لولئ، الله کتاب هم لولئ. نو بیا هم د دې شي په قباحت باندې ولې نه پوهېږئ چې بل ته د نیکۍ حکم کوئ خپل یې نه کوئ. افلا تعقلون، نو ولې د عقل نه کار نه اخلئ. ګوره دې آیت تفسیر خلک غلط کوي، خپله د نیکۍ کار نه کوئ او بل ته د هغې امر کوئ، بل ته د نیکۍ امر کوئ او ځان هېروئ. نو وایي زه ما کې دا ګناه ده، ما کې دا غلطي ده، زه بل چاته د نیکۍ امر نه کوم. دلته یهودیان په دې باندې ملامته کړی شوي نه دي چې تاسو د نیکۍ امر کوئ. دلته دوی په دې باندې ملامته کړلی شوي چې دا ځان نه ولې هېروئ. د نیکۍ امر چې کوئ خو صحیح، په هغې نه دي ملامته کړی شي، په دې ملامته کړلی شوي چې ځان نه ولې هېروئ. تفسیر کې لیکلي چې حسن بصري صاحب مشهور تابعي دی، ډېر لوی عالم فاضل سړی دی، هغه مطرف ابن عبدالله ته ویلې چې عظ اصحابک، خپلو ملګرو ته کله کله نصیحت کوه. نو مطرف ابن عبدالله ورته ویلې چې زه څه نصیحت وکړم، زه یېرېږم چې دې کې رای نه شم چې اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دې کې رای نه شم. نو حسن بصري ورته ویلې سبحان الله، من کې څوک داسې دی چې بالکل ګناه پکې نشته او غلطي پکې نشته، دا خو شیطان په تا باندې کامیابیږي. که ته په دې عقیده شې چې چا کې یو غلطي هغه به د سره وعظ نه کوي او نصیحت به نه کوي، نو بیا حسن بصري ورته ویلې ځانو بیا خو به هېڅوک وعظ نه کوي، هېڅوک به امر بالمعروف نه کوي، هېڅوک به نهی عن المنکر نه کوي چې ما کې خپله غلطي ده. ورته ویلې دا شیطان تاسو دوکه کوي او د امر بالمعروف نه او د نهی عن المنکر نه منع کوي. که انسان کې غلطي ایم هغه ته دا اختیار شته دی چې نورو خلکو ته د نیکۍ امر وکړي او د بدۍ نه منع کړي. ځکه چې دلته اهل علم او اهل تفسیر وایي
چې دلته دی ملامته کړی شوي دي په دې نه دي ملامته کړی شوي چې تاسو د نیکۍ حکم ولې کوئ دی په دې ملامته کړی شوي دي چې ځان نه ولې هېروئ ګوره قرطبي لیکلي ان التوبیخ فی الآیات بسبب ترک الفعل لا بسبب الامر بالبر دا قرطبي لیکلي واستعینوا بالصبر والصلاة مرسته وغواړئ د الله نه په صبر باندې والصلاة او په مانځه باندې صبر خو یو هغه مشهور صبر دی ګناه نه ځان صبر فرایض چې کې ادا کې هغه کې څه تکلیف درته رسیږي هغه تکلیفونو باندې صبر کې دریم د ګناه نه صبر دی څلورم د جهاد په میدان کې صبر دی چې ویریږي بنه صبر وکړي پښې بټینګي نو صبر باندې له الله نه مرسته وغواړئ او صبر روجې ته وایي نو بیا دا به ډېره ښه مزه وکړي الله نه مرسته وغواړئ بالصبر والصلاة په روژه او مانځه باندې روژه ونیسئ الله نه بیا مرسته وغواړئ منځو کوئ الله نه مرسته وغواړئ منځونه کوئ الله نه مرسته وغواړئ دا به ستاسو دپاره وسیله شي او که هغه نور صبر شي مثلا یو سړی ته به ظلم کوي ته صبر کوې او مرسته الله نه غواړې د صبر په ذریعه او د مونځ په ذریعه کار مشکل درته پیښ شو زه 2 رکعته مونځ کوې الله نه مرسته غواړې ګورئ قرآن کې مونږ ته همدا وایي چې تاسو ته مشکل پیښیږي نو په صبر او مانځه باندې د الله نه مرسته غواړئ دا قرآن کې الله نه دی ویلي چې پیرانو پسې وګرځئ په زیارتونو باندې وګرځئ او مرسته د الله نه وغواړئ نه واستعینوا بالصبر والصلاة وانها او دا مونځ چې دی لکبیرة خامخا درون دی او ګران دی الا مگر نه دی علی الخاشعین د الله په عاجزي کوونکو بندگانو باندې مونځ ګران شی دی درون شی دی بعضې خلک نشي کوی د مانځه وخت چې راشي درنیږي اوږې درنیږي پاسېدی ورته نشي ډېر درون ورته ښکاري خو چې څوک د الله عجز بندگانی او نیک بندگانی عاجزي کوونکي کبرجن نه وي خاشعین هغه جخت پاسېږي که مریض وي که ستړی که زړی وي که زړی نه وي وایي چې دا ما باندې زما رب فرض کړی الله وایي صحیح دی چې دا درون دی خو د الله په عاجزي کوونکو بندگانو باندې درون نه دی الذین د الله دا عاجزي کوونکي بندگان څوک دي دا هغه دي یظنون دلته ظن په معنا د یقین دی چې یقین لري انهم ملاقو ربهم چې دوی چې دي ملاقات کوونکي دي د خپل رب سره وانهم او دوی چې دي الیه راجعون د خپل رب طرف ته رجوع کوونکي دي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم اے بنی اسرائیلو یاد کړئ هغه نعمت چې ما په تاسو کړی و وانی فضلتکم علی العالمین او ما تاسو ته فضیلت درکړی و په عالمونو باندې تاسو په وخت کې چې کوم قومونه وو هغه ټولو قومونو باندې د هغې زمانې ما تاسو ته فضیلت درکړی د بني اسرائیلو فضیلت په دې امت باندې نشته دی